السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولا. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا په وی اف ډي انورټر باندې او سی 1 فالټ له څه وجې راځي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو په وی اف ډي انورټر باندې د او سی 1 فالټ په هغه صورت کې راځي کله چې د موټر په داخل کې د موټر د وینډینګ کویلونه شارټ ګرم او یا سوي وي او یا دوستانو د موټر څخه بهر د موټر درې واړه ویرونه په خپلو کې شارټ شوي وي. نو په دې صورت کې وی اف ډي انورټر تاسو ته الارم درکوي او دغه کوډ تاسو ته په سکرین باندې شو کوي چې تاسو د موټر د وینډینګ کویلونو او یا د دې په ویرونو کې شارټ ډي کراش شوي دي یا ګرم شوي دي. نو دوستانو په وی اف ډي انورټر باندې چې کله د دې په سکرین باندې او سی 1 کوډ راځي نو د دې څخه وروسته دوستانو تاسو د خپل موټر ویرونه د وی اف ډي انورټر څخه خلاص کړئ او د دې څخه وروسته داخلي او خارجي ویرونه د موټر چیک او ټیسټ کړئ او د چیک او ټیسټ کېدلو څخه وروسته دوستانو دوباره خپل انورټر ته نصب او کنیکشن کړئ. نو د دې عملي د اجرا کېدو څخه وروسته به ستاسو په اف ډي انورټر باندې او سی او فالټ نشو کیږي او تاسو به د خپل موټر څخه په نورمال ډول باندې استفاده کوئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.